د عامه روغتیا وزارت له لوري د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې او عامه پوهاوي نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شوه. دې مراسمو کې د یاد وزارت د لوړپوړو چارواکو ترخوا د ځینو نړیوالو بنسټونو استازو او د یو شمېر هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و. چارواکي وایي افغانستان کې د نشهیي توکو استعمال، قاچاق او کرکیله نوې مسله نه ده او په ټینګار سره زیاتوي د وروستیو کلونو کې په اړه د خلکو عامه پوهاوی د پام وړ زیات شوی دی. دوی زیاتوي د اسلامي امارت د مشر د هغه حکم وروسته چې هیواد کې د نشهیي توکو په کرکیله بندیز ولګید، د هیواد کې د کوکنارو کښت صفر ته راښکته شوی او همدا دلیل دی چې استعمالونکي هم کم شوي دي. دغه فرمان په ټول هیواد کې په جدي او مؤثره توګه تطبیق شو چې له امله یې د کوکنارو کرکیله نږدې صفر ته راټیټه شوه. سربیره پر دې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې په چوکاټ کې په زرګونو په نشهیي توکو روږدي کسان راټول د درملنې او بیا رغونې مرکزونو ته ولېږدول شول. تر څو پورې به موږ د نشې ګولۍ خورو، بیده به یو په خوب باندې. زما قدرمن زوی به په نشې باندې اخته کېږي، زما ورور به په نشه باندې اخته کېږي، زما مشران کشران. تاسو ورسئ د معتادینو په مراکزو کې څه حال دی. تعلیم یافته قدرونه، د ملک و ملت مشهور شخصیتونه، ډاکټران، علما، ساینسدانان، معلمین، شاګردان، د تحصیلات عالی متخصصین په دا غم باندې اخته دي. ولې اخته دي؟ چا اخته کړل ده؟ د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تیر یو کال کې له 45,000 زیاتو د روږدو کسانو درملنه شوې او په سالم ډول خپلو کورنیو سره یوځای شوي دي. له دې سره ترخوا 300,000 کسانو ته د نشهیي توکو په برخه کې عامه پوهاوی هم ورکړل شوی دی. دې غونډه کې چارواکو ویل هڅه یې دا ده چې د نشهیي توکو د منع کولو په برخه کې به کار او مبارزه لا چټکوي. د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت ژمن دی چې د نشهیي توکو د مخنیوي پروګرامونه پیاوړي کړي، د درملنې خدمتونه پراخ کړي او د بیا رغونې ملاتړ وکړي. موږ ژمن یو چې د نړیوالو شریکانو سره په ګډه د نشهیي توکو پر ضد مبارزه وکړو او د ناقانونه موادو عرضه کمه کړو. همدې حال کې هغه کسان چې تازه له اعتیاد راګرځېدلي وایي د روږدي کېدو تر ټولو لوی لامل یې بیکاري وه او زیاتوي حکومت باید ورته د کار زمینه برابره کړي ترڅو بیا په دې ناوړه توکي روږدي نه شي. دوی وایي هیله یې دا وه چې بیرته عادي حالت ته وګرځي. هم مدت 45 روز میشه که در شفاخانه جنگلک تحت درمان تداوی است. از اینکه معتاد شدیم 5 سال میشه که از معتادی. از دکترها راضیه، مثل برادر با ما خدمت میکنن، رفتارشون برادرانه است. بسیار راضی هستیم از دکترها. از امارت اسلامی میخواهیم که باید توجه بیشتر داشته باشه. ما کار روزگار زمینه کارمون چی کنه مهیا کنن که دوباره ما بر نگردیم به این کار، به این معتادی و به این مواد مخدر، چون این کارا همش از بیکاری میشه، منشای بیکاری است این کارا. پیام همین است که بیان جایی که درمانگاه معتادی نیازن بیان نگاه کنن، یک پن بگیرن، مردم خودشون با چشم سر ببینن، در بازار کوچه هر جای میبینن، از اونا باید پن بگیرن، در ایران نرن. د یادونې وړ ده چې د وروستیو کې د اسلامي امارت له لوري د روږدو د درملنې په موخه هڅې زیاتې شوي او له دې سره ترخوا د نشهیي توکو د قاچاق او کرکیله کې هم د حکومت هڅې د پام وړ دي. عبدالله وصال، موج نیوز، کابل.